احسان امیری ورور وایي چې تاسو وایي چې هر څوک د پنجاب په خلاف ودرېږي هغه مونږ ستایو او هغه زمونږ په ډله کې دی. نو تاسو د پی ټی ایم مبارزې په هکله ولې راپور نه ورکوئ او د بلوچو مبارزه ستایي او د پی ټی ایم مبارزه نه ستایي؟ لر او بر طرفداران دي او د دې ډېر ځوانان د دې پسې پیسه پیروي کوي. بیا لیکلي چې د ځواب په تمه به یم. احسان امیری وروره که ته وګورې چې کله په اکتوبر 2023 کې د جرګه وکړله، تر څو چې دا جرګه شروع شوې لا نه وه، د 11 د اکتوبر نه 9 د اکتوبر 10 11 د اکتوبر او بیا چې جرګه شروع شوه د 15 14 داسې ورځ نه وه چې ما په دې برنامه نه کړې. او د ټول برنامه د جرګې ته زه د ټول نه زیات خوشحاله وم. د جرګې نه بعد مې په دې باندې ډېرې تبصرې وکړلې چې دې نتایج ډېر ښه دي، بجز د هغې بعضې جزئیاتونه چې ما په هماغه وخت کې پې باندې خپل نیوکه کړې وه چې دا ماته ښکاري چې دا د خپل تصمیم نه دی، دا د پنجاب تصمیم دی. نو هغه بیا وروسته معلوم هم شو چې هغه د پنجاب تصمیم و، چې د دې پکې هغه بعضې خبرې د هغې د بعضې کسانو ومنلې چې دوی بیا خپله وویلې چې دا په ایسای او دوی هلته کېنولي و، د هغې دپاره موږ د هغې خبره ومنله او هغه دی په ضرر باندې تمامه شوه. نو زه ښه کار چې څوک کوي هغه تاییدوم، خو چې په ښه کار کې بیا وګورم چې هغه کار دغه نه وي او د هغه نتیجه هغسې چې څه وویل راونه وځي، نو شک و شبهات پکې را پیدا کېږي. تاسو ګورئ دا جرګه ډېره ښه خبره وه چې دوی وکړله، مګر جرګه ولې نتایج ورنه کړل؟ ولې خپل ځي ته ونه رسېدله؟ ولې پې عمل یې ونه کړ؟ ولې لاړل د هماغې وخت نه چې جرګه شوې ده دا د یو کال پې ووته، پس له هغې نه دوی په سرو باندې ورننوتل او پټ شول. نو کله چې داسې یو عمل ته ګورې بیا سړی په شک کې کېږي، ځکه چې دا د پښتنو د عنعناتو سره لوبه ده، پښتنو باندې لوبه ده. بل دا دی چې ټي ټي پي جنګ کوي، توره په لاس کې ده، میدان کې جنګیږي، بیلې چې ده بلوچ چې دی په میدان کې جنګیږي او د هغې ستاینه پکاره ده. او ته چې اوس هم د خپل ازادۍ خواته روان یې او ټول اوس وایي چې دا د ازادي نږدې ده، پښتونخوا او بلوچ به ازادیږي. دا د پښتو لیبریشن د غورځنګ په حرکت سره نه ازادیږي. دی خو ټول تلي کور کې ناست دي، دی د کور نه مبارزه کوي، ډله به یې زیاتې ځوانان به ورپسې رواني. خو دا هماغه ځوانان دي چې د ډاکټر نجیب پسې چې رواني، ټول په مړو سترګو په پټو سترګو نه پېژني نه سړي پسې روان دي. زر دفعه ورته وایي چې د خدای دپاره لاړ شه، د دې سړي سوانح ولوله، کتاب ولوله چې ته پې پوه شي دا څوک و. یو نفر چې خپل خدای او رسول و دین ایمان خرڅ کړی، وطن یې خرڅ کړی، او هغه بیا راځي تا ته د دروغ 2 کلمې وایي او ته په هغې پسې ودرېږې. د پښتو ژغورنې پسې چې پښتانه نه ودرېږي، د افغانان یې نه تاییدوي، یو علت یې دا دی چې دوی جهاد ته په سپکه ګوري او ډاکټر نجیب پسې ودرېږي. او د افغانستان ملت مجاهد ملت دی او د ډاکټر نجیب نه نفرت لري. کله چې څوک د یو چا نه نفرت لري او ته د هغې سره ودرېږې، د هغې ستاینه څنګه کولی شي؟ پښتو ژغورنه غورځنګ باید خپل دریځ سم کړي، سیاسي دریځ د ملت سره او د قوم سره د هغې د عنعناتو د اساساتو سره باید ودرېږي، بیا به یې ستاینه مونږ. لویې جرګې ښه کار یې وکړه، مګر د لویې جرګې کې چې کله نتایج راغلل، لویه ضربه یې پښتنو ته جرګې ته ورسوله. اخر کې جرګه لاړه د ایسای او د پنجاب په غېږ کې ختمه شوله. تر نن یې نتیجه دی ویلي چې موږ دفتر جوړو، دفتر یې جوړ نه کړ. دی ویلي 240,000 کسان به جوړېږي، هغه به کوو چې کوم ځای کې به فوز به د هغې نه وباسو، خپل کسان به چو، یو یې ونه کړ. آیا دا قوم دومره بې غیرته و چې ده سره نه ودرېده؟ ولې دا لوبه دوی وکړله؟ نو د دې لپاره چې کوم شی د ستاینې نه وي، هغه ستاینه موږ نه کوو. کوم شی چې ستاینې وي هغه به بالکل کوو. زموږ چا سره نه دوستي دغه ده نه دښمني ده. زما سره زما خو ټي ټي پي زما سره د پلار اولاد خو نه دی، خو پوهېږم چې مجاهد دی، د دغې خاورې د ازادۍ لپاره جنګېږي. که همدغه پښتو ژغورنې غورځنګ هم ودرېږي او د خاورې لپاره او نور په کورونو او په سرو پټ نه شي او ښکاره میدان ته راووځي او د پنجاب مقابل کې ودرېږي، بیا بالکل زه به هره ورځ به مدعي به یې کومه. که زه بیلې کې څوک پېژنم بلوچستان لیبریشن آرمي کې، ولې هره ورځ یې راپور یې ورکوم؟ لپاره دی چې 80 کالو نه دی لګیا دی مبارزه کوي، جنګېږي. د پاکستان لا جوړ نه و چې دی خپل ازادي غوښتله، بیا پاکستان جوړ شو، هغې وخت کې دی راوغوښتله. په 1940 کې دی ودرېدل، 1940 کې ودرېدل.
په اته څلوېښتم کې پاکستان پې باندې یرغل وکړ. نو خبره دا ده چې وروره زه بالکل ستایل کوم، خو چې د ستایلو ځای نو چې وځي کې ستایلو ځای نه وي نو زه څه وکړم؟ په زوره ستایل وکړم؟